پیسې به ورکړم خو په یوه شرط. د څه شي شرط زوروره؟ هغه کور ته مځکه دې پر ما خرڅه کړي چې په هر څو یې راکوي. کومه مځکه ښه زوروره؟ هغه زما د مځکې سره چې پرته ده هغه مځکه در ښیم. زړه ته مې نه لوېږي چې هغه مځکه دې خرڅه کړي. داسې کېدای شي زوروره چې ته دته په پور پیسې ورکړې، دی خو بیا تا ته نه شي درکولی. بیا نو دی مجبوره دی پر تا باندې د پور په بدل کې دا مځکه خرڅه کړي. داسې نه وي پهلوانه چې پیسې ورکړم او مځکه هم کې راباندې خرڅه. زما په فکر زوروره دا یې ښه لاره ده چې یارې دې در پور لاندې کوي، بیا دی مجبوره دی در باندې خرڅوي. بیا ډېر خلکو ورته اړولي دي زوروره چې دا مځکه ځینې رانیسي، دی پر چا نه خرڅوي. خیر چا رقم ستا خوښ دی دغسې به ورسره وکړو خو تې راوله. زلمیا ته زما سره مینه لرې، خو زه د یوه شی څخه ډېره بیریږم. داسې نه وي دا زمانه ما او تا سره جدا کړي. ګوره بېوفایي به نه کوې، ته به زما سره دا کول کوې چې ته به زما څخه نه جلا کېږې. ما ته ووایه چې زه ستا سره مینه لرم. مینه. ستړی مه سې بابکه. خیر اوسې زوی. بابکه چای درته راوړم؟ یا زوی چای نه کوم، ته ولاړه څه هغه پیسې راواخله، پر ما د یو چا باندې هغه تې ورکوم. سمه ده بابکه، هغه مې ستا په خونه کې ایښي دي، اوس یې دستي درته راوړم. ورسه لورې ژر یې راوړه، ناوخته کېږي. سمه ده. یاره نسیمه ځوانۍ لکه وایه پوهېږې یوه خانه په خدایي کوم لري، یوه خانه نه ده په خدایي کې لري. دا ټوله د مقصد ځوانان دي. واجبره ده چې مقصد پکښې ونه لري په خدایي که خپل پلار ته لا سلام ور واچي. پېژنې خو یې د چا زوی دی، د چا زوی دی، دا تاګل زوی دی چې په شي کې مقصد ونه لري سلام په قرآن که در واچي. پوهېږې یاره شیروز ما سره خو ډېر ښه کړي دي. د یو چا ښه هېرول نازباني ده. اومول ته په دا خپل ګرېوان کې وګوره، د باور ستا سره څونه ښه کړي دي. خو دغه دې اوس چې راپېغور کړه زما سره یې څه ښه کړي دي. پوهېږې زه په کیسه کې لا نه یم. 3 ورځې مې کار ورسره کړی، ورسره ځغستلې مې دي. پوهېږې دا څنګه خبرې کوې نسیم جانه؟ پوهېږې زه یو لاکه په دا کیسه کې لا یم. السلام علیکم. وعلیکم. الله دې راوړي. وعلیکم السلام. خدای دې راوړي. څنګه بیداره په خیره قراري ده؟ په کور کې قراري ده؟ ته ښه خیر اوسې، جوړ اوسې، ژوندی ګرځې. په خیر راورسېدې؟ خیر اوسې، ژوندی اوسې. دلته راسه کښېنه. نسیمه جوړ په خیر. څنګه یې؟ ښه خیره. دا چیرې یې چې نه معلومېږي؟ هغه یې شیرو دلي کرسري معلومېږي لا نه یاره ورکې که پر موږ پوښتنه لا نه که. نسیمه ته څنګه او د پښې څنګه د دردونو خو بوس نه کوي؟ ولا ښه ده باوره، در پخوا ډېره ښه ده. دا شکر دی، دا دې مه خوښوه. دغه دی باوره ځوانه زما هېر شوله. زه به ولاړ شم اوس به د سمجان د دوکانه یو یخ بوتل درته راوړم. په خدای هېڅ مشکل په خدای که شته. ما بیخي هېر شوله یاره. خیر نسیمه درځه چې ځو نو یاره زه به تا پسې راغلم دا ډاکټر ته به ورشو دا پښه به یې در خلاصه کړي. باوره سبا به ورغلي وای. نو سبا ته یې ولې پرېږدې؟ خو نن یې ورځ ده بلا به ورسه. ښه یاده شکر دی جوړه ده، تګ به پر کولی شې، درد نه کوي نو خو بلا بیا خلاصه کړو. سمه ده، موټر دې راوستلی هر څه شته، بس درځه بلا ما ځای د باندې ولاړ درځه. سمه نسیمه ځوانه پوهېږې زه دې په شا کړم. بس چپ شه، ته غوړه معلومه کړو. درځه نسیمه ده. پهلوانه دا چې څو نشته کړي دي په دا ګلانو کې؟ 200 ګونې دي. 200 دې ولې نشته کولې؟ نو خو د غونډه مو راوړې وې. ما تا ته څه وویله چې څو نشته که دا ګلان دې خراب کړي دي وروره. اته ګله خو د غونډه مو راوړې وه، په دا ګلانو کې دا دې نوشته کړي دي هغو خلکو. په دې کې نو څه غلطي ده؟ ساده په دې زه ښه پوهېږم چې هغه 200 ګونې پکښې نشته کړي دي. خو داسې وکړه چې ورسه یو څه خالي بلان ځینې راوړو چې شی نه وي پر نشته، هغه به بیا موږ پر ډکو 400 ګونې پکښې نشته که. سمه ده، په دواړو سترګو څه چې ته وایې هغسې به وکړم. ښه رښتیا وایي. د کار دپاره مو څونه ریګو جغلو ډبره راوړې وه؟ او وایي ښه وایي، هغه زما یېر وه. 10 ټېلې مې جغل راوړې دي، 15 ټېلې مې ریګ راوړې دي، او 10 ټېلې مې ډبره راوړې ده.
ساده سړی داسې وکړه هغه به ټوله در سره نشته کې 50 ټیلې به ډبره نشته کې 40 ټیلې به ریګ نشته کې او پاته سو دا بل چیز دی جغل 10 ټیلې دا جغل نشته که بیا چې انجینر رالی هغه ته به ورورسې سمه ده خو اتاګوله دا شان خو چې ما راوړي دي دا خو انجینر صاحب په خپله ولیدله داسې نه وي چې بیا څه ووایي انجینر زموږ خپل سړی دی هغه هېڅ نه وایي اجازه ده او راځه سرداره خدای دې راوله بخیر راځه سلامت شه بخیر دا واوره سرداره سړی مې جوړ بخیر خیرات دی سرداره په خیر ورسېدې خیر نصیب تاسو څنګه یاست شکر الحمدلله کلو سره مینه تش په یو سلام پکار نه دا د مینې لار 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 نه چانه دې ښکلې با وفا نه دې او ښکلې دی او چانه دې ښکلې با وفا نه دې هر چا سره خاندې یارانه یې د اعتبار نه ده دا د مینې لار 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 نه ده ولا زما په فکر خوند یې نه و د موادو کیفیت یې بیخي ټیټ دی خالي ریګ کارېږي د نور سیمېټ نور مواد هېڅ نشته پکښې ولا سرداره څه وکړو خپل بندګي کوشش خو سره کوو خو پیسې بیخي لږ دي عجبه نه ده په اوله ورځ خو تا ویله چې ښه په کافي اندازه پیسې ورته منظور سوي دي او اوس بیا وایه چې پیسې یې لږ دي څنګه وکړو سرداره د اول کیس پیسې راکړې وې اوس کاری در نیمه یې رسېدلی دی ولاکه یوه افغانۍ م راکړي او زما پیسې ټولې بندې دي دغه اوس کوم کار چې شروع دی دغه مواد چې دي دا ټوله زه په پور راوړم څنګه پهلوان ووله دا 2 میاشتې کېږي موږ له ولاکه تنخواه اخیستې ده دغسې ورسره خطا سوي زوروره که دا رقم خبره ده تابله نو خو بیا یو څو ورځې دا کار ودروه په دا رقم خو کار نه سمیږي لکه څنګه چې دا اوس روان دي خبره داسې ده سرداره ته خو ښه وایه کار به ما بند کړی وای خو اوس هره پروژه ځان ته وخت لري سلام علیکم دا د غجانا موټر مې راوستی هغه شوروم والا ویل دا بیخي خوندور موټر دی خو بیه یو څه ګرانه ده باره مې ورته ویله ما پلار ویل د پیسو په کیسه کې هم مه کېږه چې موټر نامې موټر یې خورا خوندور موټر دی راځه ته یې وارې وګوره غجانه دا څه کیسه ده تا بوله تر اوسه خو تا ویلې چې پیسې نشته د موټرانو رانیولو دپاره پیسې لرې او د مکتب جوړولو دپاره پیسې نشته خبره داسې ده سرداره بس نورې خبرې مه راته کوه تا بوله ما ستا څخه دا توقع نه درلوده ته خبره واوره سرداره غجانه دا څه کیسه ده دا ولې د بیا کرزو یو ګړی به چې دا خونه چپ نیولې وای څو وارې مې اشارې درته وکړې چې غږ مه لره لکه هغه بې موجه راډیو ګډ ګډ یې تر سرداره پورې دې زه وشرمولم وزه درته وایم وزه چې بیا رانه سې
نجونو په کور کې یاست؟ چیرې یاست؟ بابا دا یو دلته یو. تاسو چیرې ناست یاست؟ راځه بابا جانې خدای دې راوله. سلام علیکم. وعلیکم السلام. الله پلوشې کوربچه راوباسه چې بابا جانه راله. کوربچې ته اجازه نشته. یا ولې نشته؟ لورې ایله دغه خاورې چې ځای راکړي دا ټولې خاورې بابا جانه ستړی مه سې. کوم. وعلیکم پلوشې لورې قربان دې شمه. خدای دې راوله بابا جانې. خدا دې ښه درولي. څنګه یې ښه په خیر یې؟ شکر. خیر یې؟ شکر. شکر دې په خیر دی اولادونه دې ښه دي؟ شکر تاسو ټول څنګه ښه ستا یاست؟ مریضي بابا جانې؟ لورې څوک چې په کور کې د دا خوارې پوښتنې څوک ونه لري او د یوې پوښتنه پر ما باندې څوک ونه کړي نو زه به څنګه ښه کېږم؟ ناجوړه یم. وی بابا جانې څوک چې د اتاګل په رقم زوی ولري هغه لانګریانې کوي. لورې اتاګل پخوا اتاګل و اوس د معاینې مزدور دی اوس ما پروا نه لري. څه خدای به خیر کړي بابا جانې. شادي بابا جانې سې په خبرو دې اخته کړم چای مې لا یېرې سوې زه به چای درته راواخلم. ته کښېنه چای زه رااخلم. زحمت مه کوئ چای مې خواته نه کېږي نه یې خورم. یو بابا جانې چای به څښي یا تکلیف به یې څښي خدای تیارې پرتې دي. ښه دا راتوی د بلا دې یې رسېده سکینه جانه څنګه ده؟ لورې د دې سکینې نوم مه راته اخله. وی خدایه دغه سکینه چې زما کور ته راغلی خو زما په کور کې توره تیاره ده. وی چې دغه سکینه راغله ما هېڅ وخت د خوشحالۍ ورځ نه ده لیدلې او نه زما په زړګي کې خوشحالي پیدا سوې ده. بابا ته د هغې څخه ګیله کوې د هغې په رقم ښځه ولاکه په دا بسته سیمه کې پیدا کړې. پلوشې لورې ځکه هغه سوځه چې اور پر بلیږي ته د سکینې د تیزې ژبې نه یې خبره. دغه بدبخته چې زما کور ته راغلې ده زما شیرین زوی یې زما څخه بېګانه کوي. ګوره بابا ښه بابا چای در واخله. وعلیکم سلام. وای دونه وځنډېږې؟ هغې پخ کړې یې. کښېږده د لږ کښېږده. راځه راځه چای وڅښه. ما خوړلې دي خیر. ونیسه ورځه ولاړ شه. السلام علیکم ولي محمد. خدای دې راول خیر وکړه. څنګه په خیر یې؟ څه دې خیر وکړه؟ ښه یې؟ والله شکر دې ښه یو. ته څنګه یې؟ والله زه هم ښه یم بیداره یم. چای خوږې در واچوم که ترخې؟ نیکه ولي محمد دا اوس مې وڅښلې. خیر دا مو وڅښه ښه دي. بس ډېرې مه ډکوه. والله ولي محمد د بدو سترګو دې پامانې باغ دې ډېر ښه بار کړی دی. خدای دې ستا پر خوله امین کړي خیر وکړه. ښه ولي محمد د واپاشي به دې نه یې کړې؟ یا خیر وکړه تر اوسه مې د واپاشي نه ده کړې. زلمي راته وویله ول اوس یې مه کوه د واپاشي تاوان ورته کوي. او وایي ساده کېږه مه زلمی په څه شي پوهېږي. خپله د واپاشي دې وکړه چې خدای مه کړه مرض ونه کړي. خیر بیا ګورو. زلمي
زلمي راته وویله چې بې ضرورته د وفاشي درختو ته تاوان رسوي. چې وپاشه که تاوان وکړي په ما اړه لري. زلمی په څه پوهېږي؟ یو 3 ورځې سبق ویلی دی یا نه دی ویلی؟ زما توره ژیره په دغه کار کې سپینه سوله او بل هغه پالیز چې د دی هغه ماته سم نه معلومېږي. سمه ده خیرواکه، ستا په خوله به وکړم دوا به وپاشم. و بیا غمه یې وپاشه. جناغه نن بیا ول د سپابه دی خدای دې خیر کړي. دا خیال نه دی، دا رامخور اتا ګل در شایم د ده د لاسه موږ ولاکه په قراره ورځ تېره کړو. هر وخت مې د ده د لاسه د اعصاب سره پټاویږي. ولې هغه بیا څه کړي دي چې داسې ورته دردېدلی یې؟ ماښام زلمي هغه د مکتب کیسه راته وکړله، ول دوی سم کار نه دی. زه ورغلم نیم ساعت هلته مکتب ته، کاریګرو څخه پوښتنه وکړه چې دا شي کوو، دا څنګه کار دی؟ د اثار اعلانو په کښې کې د سیمېټو داسې کار یې کوئ. کاریګرو راته ویله ول دا د اتاګل خوښه ده، اتاګل موږ ته ویل دي چې داسې کار کوئ. بیا ورغلم اتاګل ته هلته چې ولې داسې کوې وروره؟ وایي پیسې نه لرم، دغو نه لږه راکړي دي. ښه سړی ناکي خبرو باندې اعصاب مه خوره. هغه پوهېږي کار یې پوهېږي، ستا یې په څه؟ څنګه یې زما په څه؟ دا لم دا راته وایي وایي ستا یې په څه؟ زه هېڅ چاته اجازه نه ورکوم چې داسې کار وکړي. نه پرېږدم پیسې زموږ په نامه راباسي، اچوي یې په خپلو جېبو کې. زه خو درته وایم د چا په کارو کار مه لره. ولې ناکي ځان ته دښمنان پیدا کوې؟ حتی بل پوهېږي کار یې پوهېږي چې بل څوک څه نه ورته وایي تا لې رخی. بس بس ته مغزه مه راخوره، ستا په دې کارو سر نه خلاصېږي. سلام علیکم. وعلیکم سلام. خدای دې خیر کړي وراره. څه خبره ده چې داسې طبیعت خراب دی؟ څه درته وایم کاکو، دا اتاګل نه دی، ده ته مې درد راغلی دی. ولې اتاګل څه کړي دي؟ څه لا کوي، د مکتب کار یې داسې روان کړی دی مازې در سر تېروي، افغانۍ نه مصرفوي، ګرده پیسې په خپل جیب کې اچي. کار دغسې حلال مرده. نن ورغلم کار ته، کار مې وکتئ ګرده ریګ د سیمنټ اثار لا نه ثبت. سیمنټ ګر سره نه کاروي. د کاریګرو څخه پوښتنه وکړله چې دا ولې داسې کوي دا کار؟ هغه راته وایي دا خو موږ ته اتاګل ویلي دي. سمې اعصاب ورته خراب سوله. ولا دا خو ښه کار نه کوي. زه نه پوهېږم چې دی ولې داسې کوي. دا خو بیت المال دی، په دې خو د هر سړي غاړې بندېږي. نو تاسو نه ورته وویل؟ ورته ومې ویله، ورغلم دفتر ته یې ورغلم، راته وایي وایي پیسې نسته، زه خو د خپله جیبه نسم مصرفولی، دغو نه منظور سوي دي. دوم کیست دی که درېیم کیست کار مې شروع کړی دي، پیسې لا تر اوسه ماته نه دي راکول سوي. زه چی وکړم؟ خدای راته وشرموي پر هغه ځای باندې. زه یې رالی کیلې یې داسې ورته ونیولې، ول دا دی نوی موټر مې رانیوی. داسې مې ورته کتله، اوس رومال څه ورته وایه؟ د موټر دپاره پیسې لرې، د مکتب د کار دپاره یې نه لرې، لکه د ده د پلار د جیبه چې مصرفېږي. خیر دی وراره، ته فکر مه کوه چې زه یې ووینم بیا زه په خپله خبرې ورسره کوم، سر ور خلاصوم. میکرجینې دا د میکر ژړا مه کوه، نه پوهېږم او خدای خبر تا زما په زوی څه کړي دي. اوس مې زوی هېڅ په فکر کې نه دی، هېڅ نه وایي چې دا زما مور ده که نه ده. بابا جانې د خدای فریاد زما ګناه راوښیه چې زما ګناه څه ده چې تا هر وخت زما سره جنجالونه کوې. نور لا څه وکړې؟ شیرین زوی دې راسره جلا کوي، کور دې د پلار خراب شه. د خدای وي ته وګورئ، ته هم بیا څه هلېږي دی؟ خو په کوڅه کې به خلک غږونه اوري. د دې پر ځای چې دغه جنګونه کوئ، ښه به نه وای چې د خدای پاک عبادت مو کړی وای. زویه ما خو څه نه دي ورته ویلي، خو د دې ښځې د لاسه مې نه د ورځې ارام شته او نه د شپې.
ټول عمر راسره جنجال کوي. خیر دی مرجانې ته لږ ګزاره ورسره کوه ته خو جوابونه مو ورکوه. ای زویه ته ولې ورته وایې چې جوابونه مو ورکوه؟ د هغې خوله کله درېږي. یا دې خدای ما ته مرګ راکړي یا دې خدای دې ته مرګ ورکړي چې یا زه بېغمه سم یا دا بېغمه سي. تاګول اکا د سیمېټ که څه 5 ګونې 10 ګونې زموږ ته اضافه کار شي زموږ ته وطن شی دی زموږ ته اولاد پکې کې روزل کېږي چې دا ځای نو کې مکمل شي او پوخ شي دا چې اوس انسان پکې کې داخلي یو سبا یو صدمه ورسېږي نو خو دا زموږ ته تاوان دی اوس 5 ګونې 10 ګونې سیمېټ تاوان رارسېږي بیا د سر زیان رارسېږي انشاءالله به سمیر د خیر ته ورسه بس خپل کار وکړه خو بیا هم کوشش کوئ دا فایده ماته نه السلام علیکم. وعلیکم السلام. چیرې تللی وې زلمی؟ ولات تللی مالته هغه مچوان ته هغه ریګې راوړئ. ښه ریګې راورسوئ. ولات تر اوسه نه دې رارسولې راوړئ. ښه راوړئ. او اکاجانه ما ته خبره کوم. وایه زلمی د څه شي خبره؟ هغه داسې دی چې زموږ پوهنتون شروع کېږي مال زه به خپلو درسو ته ولاړ سم که چېرته د دې کار دپاره بل څوک پیدا کړي. ګوره زلمی د سردار په خبرو پسې مه ګرځه انشاءالله نازوم دې معاش نورم در لوړومه خپل کار دې کوه. یا که داسې کومه خبره نشته نور مې رخصتي پراسوله په دې خاطر وایم. سمه ده زلمی ته خو زما وراره یې چې څنګه ستا خوښه ده هغسې صحیح ده. داسې وکړه د مزدورانو نومانو لیست ټوله جوړ کړه ما ته یې راوړه او هغه نور مصارف چې کوم سوي دي د هغو لیست هم راوړه صحیح ده او بیا راسه هغه ستا پاته پیسې به هم درکړم صحیح ده ستا پر ځای به بیا موږ بل کس پیدا کړو صحیح ده. خدای په امان.